مینو داسې چلو که نه یو کیسه درته کومه د حقیقت کیسه ده که نه یو دوه ملګري نو هغه یو به تمانچه ډېره زیاته ګرځوله که نه او دا بل به مسره ډېر ګرځېدو نو ماسپښین کې یا د 3 بجو ټایم کې به دوی داسې وتل پټو مټو سیټ ته چکر ډیوټۍ نه به چې راغلل که نه نو دوی یو ورځ چکر له ووتل چې چکر له ووتل که نه نو بس په یو پوله باندې چې کېناستل نو د دواړو سپلۍ ویستې نو چې کوم سره تمانچه وه که نه نو د تمانچه راواخېسته د بډې نه که نه او د سپلو کې یې کېښوسته چې د سپلو کې یې کېښوسته نو په دغه کې دنه یو ټیز لاړو که نه چې ټیز ته لاړو نو دا بل ملګري داسې لږ غوندې کې ورته وخاندل که نه چې ویې خاندل نو بس غوزان یې غلی کړو به دا تمانچه د بل راواخېسته او بلوډ یې پې ووالو چې بلوډ یې پې ووالو هغو ته یې پام کوه ځان ونه ولې بس هغو ته یې پام کوه ځان وایي ما چې که دا ځان ولي که نه وایي چې څنګه یې بلوډ ووالې ما چې که دا ځان ولي وایي سړي ما پورې تمانچه ونیوه چې اوس به ټیز اچې که نه چې اوس به ټیز اچې وایي ما ورته وایي چې وروره ما له ټیز چېرته راځي ته وایم چاته هم نه وایم زما د مور په سر قسمي زما د پلار په سر قسمي د بچو په سر قسمونه ټول مې ورته ختم کړل په آخر کې مې ورته قرآنونه وخوړل په دیر سپارو چې قسمونه چې نه وایم چاته وي راته وایي چې ټیز باچې وروره کې نیولم دې والله که دې پرېږدم که نه وایي مړه ها دا مازدیګرې شو ماښامي ته جوخ ټایم شو وایي کور نه راپسې ښځې رینګ وکړو چې سړیه چېرته وي ما ورته چې چېرته مرته پرېږده دعا راته وکړه او ډېر په سخته کې مه دعا راته وکړه چې یو ټیز واچومه چې ژوندې به درځم که ټیز مې واچو که نو که ټیز مې وانهچو نو مړ به مې در وړي وی ښځې راته چې رخصه مرداره ده ته څه ګډې وډې وي ما ورته چې کور د رانشد د ټیز دعا راته وکړه چې ټیز واچو وایي مړه بس ماښامي ته چې بیخي ټایم جوخ شو په دغه کې مې یو نری غوندې کې ټیز واچو وایي دې ملګري مې راته وي چې نه نه زما په شان مضبوط ټیز واچې وایي بس مړه ماښام جمع مو شوې ماسخوتن ټایم بس ور داخل شو وایي په دغه کې مې ورته یو مضبوط ټیز واچو چې ټیز مې ورته واچوي بیا راته وایي چې اشنا پنجه کوي چې پنجه مو سره ویشته وایي راته وایي چې زه اوس لاړ شم میچ ډرا شو